کسان چې دغه عادت دغه عمل خپل کې الله عز وجل فرمایي د داسې کاروبار ته لاس واچوي چې هغه تاواني نه دی. ان الذين يتلون كتاب الله ان بشك الذين هغه کسان یتلون چې دوی تلاوت کوي کتاب الله د الله عز وجل د کتاب قرآن کریم. معامله ده په معامله کې درې جنس دي. سودا الله کړی درې جنس سره که پیسې دې در کوم او دا وعده در کوم ګارنټي در کوم ضمانت در کوم چې تاواني نه یې. تاسې فکر کړی دی د مخلوق سره چې کومه معامله روانه ده نن سبا مخلوق د مخلوق هغه معامله سل په سل کې ګټمنه نه ده که تواولي نه ده ګټمنه. زه لک روپۍ بانک والا ته ورکوم هغه ما ته د میاشتې 10,000 روپۍ فیصدي راکړي دا یې ګټه وایي نه. یمحق الله الربا دا سود برکت الله عز وجل ختموي ويربي الصدقات په کوم مال کې چې خیرات او صدقه کیږي هغه الله عز وجل زیاتوي. نو واورئ هغه کسان چې د الله عز وجل د کتاب تلاوت کوي دا یو جنس. مطرب ابن عبد الله ابن شخیر رحمت الله علیه با چې کله دغه آیت مبارکه تلاوت کوي نو بیا به فرمایل هذه آیت القراء هذه آیت القراء. واورئ دا د قاریانو په شان کې نازل شوی دی. واورئ دا د حافظانو په شان کې نازل شوی دی. واورئ دا د هغه کسانو په شان کې نازل شوی دی چې د قرآن تلاوت خپل شغل او مشغله جوړه کړي. شغل چشته وایي سهار یاسین شریف وایي مثال سنت طریقه ماخستان سورت واقع وایي سورت ملک وایي د جمعې پر ورځ سورت کهف وایي. حدیث شریف کې راځي که چا د جمعې په ورځ سورت الکهف تلاوت کوي تر آینده جمعې پورې به الله عز وجل د هرې فتنې څخه په امن کې وساتي. موږ څه نه په غفلت کې. بل حدیث شریف کې راځي فقد عصم من الدجال دجال لعین که دنیا ته راغی د سورت الکهف تلاوت به الله عز وجل حفاظت وکړي. د قرآن مشغله دغه چې ځان ته معمول جوړ کړ. روزانه به زه نیمه سپاره تلاوت کوم ولا ډېر دی مولوي صاحب نه سم ویل روزانه زه یو خوا سپاره څلور حصې که دا یوه څلرمه یې روزانه وایي دا هم د قرآن شکر. حدیث شریف کې راځي نبی کریم علیه السلام فرمایي که چا د ورځې 3 واره سورة الفلق یو 3 واره سورة الناس 2 3 واره سورة الاخلاص که چا د سهار د خام د هر سورت 3 واره وایي او د ماښام د خوا هم 3 واره وایي تکفیک من کل شی. الله عز وجل به دغه درو سورتونو په برکت سره د هر مصیبت افت بلا څخه وساتي. موږ په غفلت یتلون کتاب الله هغه کسان چې د الله عز وجل د کتاب تلاوت کوي. محققین او علما ولیکلي دي یتلون د مضارع په صيغه راوړي وایي دا اشاره دوام ده. هغه کسانو ته موږ د قرآن شاغلین یا د قرآن په تلاوت باندې مداومین ویلی سو چې دوی دا د قرآن تلاوت همیش خپل معمول ولري. داسې نه دی لکه زموږ د چې شپږ میاشتې بعد یو ختم کوي حافظان راولي ورسې قاریان راولي ورسې قاریان راولي ختم وکړي ډوډۍ وکړي حافظان مړه کړي قرآن شریف په بېرحمتي بس 6 میاشتې بعد بل ختم کړي 3 میاشتې بعد یو ختم کړي دا د قرآن مداومت نه لري. قرآن خپل زده کړه قرآن په ښځې زده کړه قرآن په لور زده کړه قرآن په زوی زده کړه. ټولنه باید قرآن والا جوړ شي. یو عمل چې انسان الله عز وجل ته محبوب په جوړېږي هغه د قرآن تلاوت دی. شیخ مولانا سلیم الله خان صاحب رحمت الله علیه وخت په درس کې ویل چې نبی کریم علیه السلام په یو حدیث شریف کې د یو مرض څخه پناه غوښتې اللهم انی اعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر. واورئ اے الله زه پناه غواړم په تا پورې چې بیکاره و خراب عمر ته ولاړ شم. ارذل وایي بیکاره عمر. بیکاره عمر دغه ته وایي چې انسان دومره سپین ږیرتوب ته ورسېږي چې لاس او پښې بیا په واک کې نه وي. دا یو قول دی. حضرت اکرمه صاحب فرمایي من قرأ القرآن غالبا داسې الفاظ راځي څوک چې د قرآن تلاوت په پابندۍ سره کوي داسې شخص الله عز وجل ارذل عمر ته نه وي. دا یوه ګټه ده چې هر څومره سپین ږیری هر څومره چې انسان زیات عمر ته ورسېږي د قرآن د تلاوت یو اثر دا دی چې د ارذل عمر ته نه ځي. یتلون کتاب الله. امام احمد ابن حنبل رحمه الله الله عز وجل په خوب ولید بلا کیفه بیا د الله عز وجل څخه پوښتنه وکړي چې یا الله کوم عمل تا ته ډېر محبوب دی چې بنده یې همیش کوي. جهاد موقت وخت لپاره فکر مه دی. حج موقت عبادت. زکات په کال کې یو ځل ورکول کېږي. نه کسې سوال پیدا کېږي چې جهاد مقدسه فریضه ده.
فکر مده کوم عمل تا داسې دی چې الله ته ډېر په خوشحاله کېږي. وایي الله عز وجل ورته وفرمیل چې زه د بنده څخه تر ټولو زیات د قرآن په تلاوت زیات خوشحاله کېږم. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه فرمایي چې ما د الله عز وجل څخه پوښتنه وکړه چې یا الله د قرآن په مفهوم و ترجمه خو علما پوهېږي، عوام خو د قرآن په ترجمه نه پوهېږي، نو هغه تلاوت تا ته ډېر خوښ دی چې څوک په معنا او مفهوم پوهېږي، که هغه تلاوت ډېر درته خوښ دی چې نه پوهېږي؟ وایي الله عز وجل راته وفرمیل پروا نه کوي، ما ته یو رقم کې بنده په مفهوم و معنا پوهېږي که نه. نو ان الذین یتلون کتاب الله، یو عمل د الله عز وجل د دوستۍ د اعمالو څه چې انسان الله ته په نږدې کېږي، هغه چیش دی؟ هغه د الله عز وجل د کتاب تلاوت دی. نو الله پاک دا عمل په موږ کې